معزز و مومنان و مسلمانان و اوریدونکو ماستا سوڑان دے رب کائنات جل جلالہ د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نا سورہ نساء پنزم سپارہ آیت نمبر 103 سے حصہ مبارکہ تلاوت کا۔ رب کریم جل جلالہ دی پہ مالا دا حق وینا کولو توفیق را نصیب کی او بیا دی پہ هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی۔ د چاراندام متعلق خبر اوشوی د هغه فرائض، سنت، مستحبات او آداب بیان شول۔ اوس مسله دی منځ ده مخکې د دینا چې په منځ کې فرض څومره دي، واجبات پکې څومره دي، سنت پکې څومره دي، مستحبات پکې څومره دي، مکروهات او حرام پکې څومره دي او په کوم شذونو باندې چې منځ ماتیږي د دین اول شپږو خبرو ته خیال ساتئ۔ اول دا چې په شوروز کې د دې پنځو منځونو انتخاب ولې شوی دی، په شپه ورځ کې دا پنځه منځونه ولې فرض دي۔ دویم نمبر په دې هر وخت کې خاص رکعتونه فرض شوي دي، لکه د سحر 2 رکعات دي، 4 نه دي، د ماښام 3 رکعات دي، 6 نه دي، نو دا ولې؟ او دغه شانته دریم نمبر خبره د منځ رکعتونه 3 قسمه دي، یعنی 2 رکعات، 3 رکعات او 4 رکعات، نو دا ولې؟ څلورمه خبره په دې فرض منځ کې سره رکعتونه ډکتی او ستشتي، نو دا ډک او تش پکې ولې راغلي دي؟ پنځم نمبر خبره څو منځونه د ورځې دي او څه د شپې دي؟ د ورځې منځونه په پټه دي او د شپې والا منځونه په ښکاره دي، نو دا ولې؟ او شپږم نمبر خبره د منځ هیئات 4 قسمه دي، په منځ کې انسان په 4 طریقو باندې بدلیږي، یو ته قیام وای ولاړه، بل ته رکوع وای، یو ته سجده وای او بل ته قاعده وای، نو دا 4 هیئات په دې منځ کې ولې ضروری دي؟ نو خبره خو د منځ متعلق ډېرې دي، خو د شپږو خبرو ته خیال ساتئ او دا ځان سره په خپل دماغو کې یاد کړئ۔ پهلنۍ نمبر خبره چې په ورځ کې 5 منځونه په خاص وختونو کې فرض دي، یعنی د ورځې د 10 بجو ټیم کې ولې نه دی فرض، د 8 بجو ټیم کې ولې نه دی فرض، خاص د انور خطو نه مخ کې او د سبا خطو نه پس 2 رکعات منځ د سبا فرض دی، نو دا ولې؟ نو د دې وجه دا ده چې اصل کې منځ د الله پاک د نعمت شکریا ادا کول دي، د الله د نعمت شکریا څوک ادا کولای نشي، ځکه نعمت د الله دی، نو زاو ته به سو شکریا ادا کو، لیکن اظهار د شکر کول پکار دي۔ نو چې موږ د 5 وختونو ته وکړه، نو په دې 40 غنټو کې دا 15 واړه وخت نه آشنا وختونه دي، او هر یو وخت د مثل نه لري، د ځان په شانته بل وخت نه لري، لکه د سحر داسې ټیم دی
چې د تیاری انتها ده او د رڼا ابتدا ده. تیاره تلونکي ده، شپه تلونکي ده او رڼا راتلونکي ده. نو دا ټیم په شوروز کې یو نااشنا ټیم دی او خپل مثل نه لري. په نور وختونو کې داسې ټیم نشته دی او د سحر دا ټیم ډیر برکتی ټیم دی. او برکتی ټیم داسې دی مونږ او تاسو کې کو څوک بیماران شي او تمام شپه په تکلیف کې تیره کړي نو د سحر په وخت کې سترګې ورشي. نو کو څوک پوښتنه کوي هلکه بیمار څنګه و؟ یاره جي تمام شپه په تکلیف کې تیره کا خو چې د سحر بانګونو ټیم شو نو سترګې ورغې او لږ شانتې آرام یې وکړو. نو د سحر په شانتې برکتی ټیم دا په شوروز کې بل نشته دی. نو داسې نااشنا وخت دی. نو د دغه نااشنا وخت په نعمت کې اظهار د شکر پکار دی. نو ځکه د سبعی منځ رب کائنات په مونږ او تاسو باندې فرض. دویم نمبر د ماسپښین ټیم دی او دا داسې ټیم دی چې د انور شعاګانې ښې تیزې وي، د انور قوت او ګرمي خپل کمال ته رسیدلی وي، د انور رڼاګانې خپل کمال ته رسیدلی وي او انور زائل شو لکه نیمه ورځ ختمه شوه او نیمه شورو شوه. نو د دې په شانتې بل ټیم په شوروز کې نشته دی. نو نااشنا ټیم دی. نو دا نااشنا نعمت په بدل کې هغه چې کوم دی اظهار د شکر پکار دی. نو ځکه رب کائنات د ماسپښین مونځ فرض کړ. دغه شان دریم نمبر د مازیګر وخت دی او دا داسې وخت دی چې انور زیړی دی. د انور هغه قوت هغه ضعیف شوی دی، کمزوری شوی دی. د انور رڼا ختمیدونکې ده او دغه شانتې وخت په تمامه ورځ کې چې کوم دی بل نشته. نو علماء کرام فرمایي چې نااشنا ټیم دی. نو د نااشنا ټیم په وخت کې د رب کائنات یادول پکار دي. نو ځکه وایي د مازیګر مونځ فرض. د ماښام ټیم څلورم نمبر دا داسې وخت دی چې شپه راتلونکې ده او ورځ تلونکې ده. د سبعی په وخت کې هغه شپه تلونکې وه او ورځ راتلونکې وه او د ماښام په وخت کې رڼا تلونکې ده او تیاره راتلونکې ده. مجمع البحرین دی، دواړه د یو بل سره یو ځای کېږي، رڼا او تیاره. نه ډیره تیاره ده او نه ډیره رڼا ده. مونږ تاسو ورته د ماښام خړه وایو. دغه ټیم دی. نو نااشنا وخت دی او دغه شانتې وخت په تمام شوروز کې بل مثل نه لري. نو علما فرمایي چې د نااشنا وخت د دغه نعمت په بدل کې وای اظهار د شکر پکار دی. نو ځکه د ماښام مونځ رب کائنات فرض کړی. بیا ورپسې د ماسخوتن مونځ دی او دا داسې ټیم دی چې د شپې تیاره کمال ته رسیدلی ده او ستوري پوره ښکاره دي او د شپې ابتدا ده، تیاره پوره خوره شوي ده. داسې ټیم په شوروز کې بل نشته. نو وایي ځکه د ماسخوتن مونځ فرض. نو دا د وختونو هغه خبره وه چې خاص خاص وختونه ولې د مانځه دپاره مقرر دي. او یو عالم داسې لیکلی دي وی د سحر مونځ وی د دې 5 مونځونو انتخاب ولې شوی دی په دې خاص وختونو کې؟ وی د دې دپاره شوی دی انسان چې کله په دنیا کې د ځان دپاره رزق طلب کوي او لټوي نو دی په سحر کې سی مزدورۍ له نو وی د دغه مزدورۍ تلو نه مخکې وی پکار ده چې دا خپل رب یاد کړي او الله راضي کړي. نو چې الله درنه راضي شو نو یې په کاروبار کې به د برکت راشي. او د ماسپښین دا ټیم داسې دی چې نیمه دیاړه دي کړي ده او نیمه پاتې ده، نیمې پیسې د ګټلې دي او نیمې پاتې دي. نو په اول د دیاړۍ کې د رب کائنات راضي کړی دی، نو په مینځ د دیاړۍ کې هم الله راضي کا او د ماسپښین مونځ ادا کا. او د مازیګر داسې وخت دی چې دا انسان دیاړي پوره شوي ده، پیسې ګټلې دي
نو په اول کې دیم الله راضی کو، په نیمه کې دیم الله راضی کو، او اوس خو دیاړي پوره شوله او پیسې درته ملاو شوي، نو اوس هم الله راضی که چې الله در ناراضي شي، الله ته ودرېږه او د مازدیګر مونځ ادا او د ماښام وخت داسې دی چې انسان کم رزق ګټلی دی نو هغې ته رالو کېناستو او هغه یې وخوړه، نو چې رزق دی د الله وخوړه نو په دغه وخت کې هم د رب کائنات راضي کول پکار دی. او د ماسخوتن داسې وخت دی چې انسان په ورځ کې کم تکالیف او ستړیواله موندلې وي او تکلیف په دغه ورځ کې تیر شوی وي، سختی په تیر شوی وي، نو اوس وخت د دمې راغی. دا شپه رب کائنات د دې د پاره ورکړي چې انسان پکې دمش، نو انسان چې سمري نو ستړیواله او هغه تکلیف هغه ټول ختم شي. نو دغه وخت چې درته ملاو شو نو د رب کائنات راضي کول پکار دی. د دې د پاره رب کائنات د دې 5 وختونو انتخاب کړی دی چې په ځکه په دې 5 واړو وختونو کې رب کائنات یادوي او الله د ځان ناراضي کوي. دویم نمبر خبره چې په هر وخت کې خاص رکعاتونه دي، د سحر 2 رکعات دي، د ماسپخین 4 رکعات دي. نو دا ولې؟ نو دا الله پاک جل جلاله دی رسول علیه السلام امت باندې لوی احسان کړی دا، او هغه دا چې رب کائنات د محمد رسول الله مبارک لا دیله چې کوم منس فرض ور کړی دا، نو هغه د تمام انبیاء یو سمپل عبادت ولا رب کائنات ور کړی. لکه د سحر منس پہلا دا آدم علیہ السلام مبارک کړی. آدم علیہ السلام مبارک چې کله د جنت نه راکوز شو نو په هندوستان کې سرندیب مقام ورته وای، اوس ورته سرینگر وای، په هغه مقام باندې آدم علیہ السلام مبارک تشریف راوړو او د جنت نه راکوز. نو شپه وه او تیاره وه، نو په تیارې کې خو یره ډېره وي، د مار لړم یره وي، د زناورو یره وي. نو چې هر کله آدم علیہ السلام مبارک د سبا رڼا ولیده او سبا رڼا پې راوختله نو خوشحاله شو، وی خدایا په ما باندې د 2 احسانات وکړل، یو د شپې د حوادثو نه بچ کما او یو د را باندې د سحر رڼا په خیر سره راوخېجوله. نو خوشحاله شو، رب کائنات ته سجده ولګوله او 2 رکعات نفل منځ د هغې په شکر کې ادا کړ. شکرانه منځ 2 رکعات نفل وکړ. نو دغه منځ رب کائنات د محمد رسول الله په دې امت باندې فرض کړ. دویم د ماسپخین منځ دی او د ماسپخین منځ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ادا کړي. قرآن مجید کې هغه واقعي ذکر دی. رب کائنات ابراہیم علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې خپل بچی د قربانی کا او حلال کا. ابراہیم علیہ السلام مبارک خپل بچی د مینا طرف ته روان ک. رب العالمین دی مونږ ټول بار بار پاره د حج او د عمرې بوزي. نو چې کله هغه ځای ته بوتلو، مینا ته هغه مقام ته بوتلو، نو الله جل جلاله حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک بچ کو نجات ولا ورک او د هغه په بدل کې یو ګډ د جنت نه راولېږ. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک خوشاله شو او فکر یو کو چې الله په ما باندې د 4 احسانات وکړل، 4 نعمت د مال راکړل. یو دا چې زما بچی د بچ، دویم دا چې د جنت نه ګډ راغې، دریم دا چې زما د خوب تعبیر د هغې صحیح تصدیق وشو، او څلورم دا چې الله ته راضي شو. ټول کارونه پوره شول. نو خوشحاله شو او رب العالمین ته د دغه نعمت په بدل کې 4 رکعات شکرانه منځ ادا کړ او دغه منځ الله رب العزت د محمد رسول الله مبارک په امت باندې فرض وګرځول. دریم نمبر د مازیګر منځ دی او ډومبه د مازیګر منځ حضرت یونس علیہ السلام مبارک ادا کړي. یونس علیہ السلام مبارک چې کله رب العالمین د سمندر نه راوخ کو او را بهر کو نو د مازیګر وخت، نو فکر یو کو چې رب العالمین زه د 4 تیارو نه بچ کم
د څلورو غمونو نه دې راله نجات راکه. لومبۍ تیاره هغه د سمندر وه، په سمندر کې دننم تیاره وي. دویمه تیاره د هغې کب وه چې یونس علیه السلام مبارک ګېډې کې و. او درېیمه هغه تیاره وه چې دغه کب بل کب خوړلی و. او څلورمه هغه تیاره وه چې شپه وه. نو دا څلور تیرې را یوځای شوي وي او یونس علیه السلام مبارک د دې په منځ کې ګیره. نو رب العالمین ورله نجات ورکو د هغې نه. نو خوشحاله شو او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو چې الله تا په ما باندې څلور احسانات وکړل. نو رب العالمین ته د دغې نعمت په بدل کې څلور رکعاته شکرانه منځ ادا کړ. څلور رکعاته نفل یې وکړل او دغه نفل منځ رب العالمین د محمد رسول الله مبارک په امت باندې فرض کړ. د ماښام منځ پهله حضرت عیسی علیه السلام مبارک ادا کړی. یهودین چې کله راغه او عیسی علیه السلام مبارک شهید کو، نو عیسی علیه السلام مبارک یو کمرې ته دننه شو. رب العالمین ورله نجات ورکو. نو عیسی علیه السلام مبارک فکر کوي الله ما سره د درې احسانات وکړل. یو احسان د را سره دا وکړو چې دوی ما ته خدای وي، نو د خدایګۍ هغه نفي دې رانه وکړه، د الوهیت هغه نفي دې زمانه وکړه. او دویمه دا چې دی زما مور تم خدای وي. او درېیمه دا چې الله تا د خپل د الوهیت اثبات وکړو. نو خوشحاله شو او درې رکعاته نفل منځ د رب العالمین په درگاه کې ادا کړ. د ماسخوتن منځ پهله حضرت موسی علیه السلام مبارک ادا کړی. موسی علیه السلام مبارک په مدین کې حضرت شعیب علیه السلام مبارک سره ډیرو. بیا ولا هغه خپل لور مبارک اویر کاو، دا هغه مبارک اسخر جوړ شعیب علیه السلام. بیا چې کله واپس مصر ته راتله نو بیبي مبارک په اولاد باندې بیماره وه او شپه وه، تیاره وه او لاره ترنه ورکه شوه. نو تیارم وه، لارم ورکه شوه او ښځه بیماره ده. او هر کله چې زنانه مور جوړیږي نو د دې دپاره د ګرمایش ضرورت وي په دغه وخت کې. نو بیبي مبارکه ورته وایي قربان ما ته د اور ضرورت دی، د ګرمایش ضرورت دی رات. موسی علیه السلام مبارک چې وکته یو اونه ده او په هغې اونه کې لمبې خیجي، سپینې لمبې پکې خیجي. د مبارک وویل دی ښځې ته، بیبي ته یې وفرمایل چې زه ورځمه او دغه اور چا بل کړی دی، د هغې نه به اورم راوالم او خامخا دې اور سره به څوک ناست وي نو د هغې نه به معلومات هم وکړم چې لاره راته سیده کړي. موسی علیه السلام مبارک چې کله هغه اونې له ورغی کیسه جدا وه. هغه د رب العالمین انواراتو د رب العالمین سره خبرې وکړي، کیسه جدا وه. نو موسی علیه السلام مبارک ډېر خوشحاله شو او ویل فکر یې وکړه چې الله ما سره د څلور احسان وکړل، څلور احسانات ته زما سره وکړل. یو دا چې لاره رانه ورکه وه او بیبي مې بیماره وه، نو ما سره دا غم و چې څه به کېږي. دویمه دا چې ما سره د خپل رور د حضرت هارون علیه السلام غم چې ما خو کبتي وجلی دی او زه راغلی یم او د هارون علیه السلام مبارک به څه کېږي. او دریم د خپل خور ور سره غم د مریم بیبي، یو چې کوم دی د عیسی علیه السلام مبارک مور مبارکه ده او یو د موسی علیه السلام مبارک خور بیبي ده مریم نامه یې وه. نو د هغې غم ور سره او څلورم د فرعون په یارې کې چې فرعون هم راپسې دی، د هغه فکر او غم ور سره. نو رب العالمین ورله دلته زیری ورکو، نو خوشحاله که. نو چې خوشحاله شو نو د رب العالمین په درگاه کې څلور رکعاته شکرانه منځ ادا کړ او دغه څلور رکعاته نفل منځ رب کائنات د محمد رسول الله مبارک په امت باندې فرض وګرځولو. دریم نمبر خبره، په منځونو کې د رکعاتونو تعداد درې قسمه دی، 2 رکعاته، 3 رکعاته او 4 رکعات. 5 پکې نشته، 6 پکې نشته، 9 پکې نشته. نو دا ولې؟ نو دا ځکه چې نبی علیه السلام مبارک چې کله معراج لاړ نو ملائکی ولیدي چې څه د 2000 والا دي، څه د 3000 والا دي،
او څه د 4,000 والا دي. نو محمد رسول الله مبارک خو ډیر حریص د خپل امت لپاره او په امت باندې ډیر مهربان او مشفق انسانو. نو د رب العالمین په درگاه کې سوال کوي او عرض کوي الله دا فرشتي د کوم وخت نستا عبادت کوي؟ وی محبوبا د کوم وخت نه چې ما پیدا کړی دی او اخره پورې به زما په عبادت کې لګیا وي. نو حضور مبارک ورته او فرمایل چې الله د دې دا ثوابونه دیته چې په دې عبادت باندې سونه ثوابونه مرتب دي، خدای دا زما امت له پکار دي، زما د امت عمر کم دی او نو ثوابونو ته زیات ضرورت دی. نو در الله رب العزت د طرف نه جواب راځي محبوبا ستا امتیانو لمه دا 3 قسمه منځ ورکو، 2 رکعاتا، 3 رکعاتا، 4 رکعاتا. څوک چې ما ته ودرېږي او 2 رکعاته منځ ادا کی نو کمې فرشتې چې د 2,000 والا دي او زما په عبادت کې لګیا دي او سونه ثوابونه د هغې په دغه عبادت باندې مرتب دي، محبوبه دونه ثوابونه ستا د امتی په عملنامه کې به لیکلی شي. او هغه امتی دي چې 3 رکعاته منځ ادا کی او څومره فرشتې د 3,000 والا دي او ما ته په عبادت کې اخته دي، محبوبه په دغه باندې چې څونه ثوابونه مرتب دي هغه ټول ثوابونه به ستا د امتی په عملنامه کې ولیکلی شي. او دغه شانتې د 4 رکعاتو منځ وی څومره فرشتې چې د 4,000 والا دي او څومره ثوابونه هغې ګټي وی هغه ټول ثوابونه به ستا د دغه امتی چې 4 رکعاته منځ ادا که د هغه په عملنامې کې به ولیکلی شي. 4 نمبر خبره څه رکعاتونه ډک دي او څه تش دي. ډک رکعات دی ته وایي چې الحمدلله ولدوالین امینه پورې اولولې او د هغې نه پس پکې صورت مؤیدې ته مونږ او تاسو ډک رکعات وایو. او څه تش رکعاتونه دي چې صرف تر ولدوالین امینه پورې په هغې کې سبق وویلی شي، دې ته مونږ او تاسو تش رکعاتونه یو. نو دا ولې؟ نو دا ځکه چې حضور مبارک باندې کله د فرض منځ حکم نو راغلی نو حضور مبارک به په شوروز کې 4 رکعاته منځ ادا کول، 2 رکعاته به د انور خاتنه مخکې ادا کول او 2 رکعاته به د انور خاتنه پس ادا کول. او بل ادا چې په ابتدا د اسلام کې اصل منځ 2 رکعاته 2 رکعاته منځ دا اصلو او بیا چې کم دی دا باقی 2 رکعاته چې کم لګېدلی دي نو د دې نزول د هغې نه بعد شوی دی. مونږ او تاسو له حکم یو دی 4 واړه به ادا کوو او 4 واړه فرض دي. په ابتدا د اسلام کې خبره جدا وه او بیا جدا شوه، لیکن حکم هغه مونږ او تاسو دپاره ټولو دپاره یو دی. صرف دغه فرق چې معلومه چې دا ډک رکعات څه ته وایي او تش رکعات څه ته وایي. نو ډک رکعات هغه دی چې کم په ابتدا د اسلام کې د هغې نزول شوی دی او تش رکعات هغه وای چې د هغې نه پسې نزول شوی دی. نو صرف دغه فرق دی ترمیانځ. کو یو سړی وای چې نه جی زه هغه اصل منځ ادا کوم لکه مونږ او تاسو په سفر کې وځو نو خبره واپس اصل له لاړه شي. 2 رکعاته منځ مونږ او تاسو په سفر کې کوو نو خبره واپس اصل له لاړه شي. کو یو سړی وای چې نه زه په حضر کې هم 2 رکعاته کوم نو دا په غلط دی او ګمراه دی. چې په کور کې یو کلي کې 4 واړه رکعاته به په یو ځای کې او ټول فرض به په یو ځای راوړي. 5 نمبر خبره د ورځې منځ په پټه دی او د شپې منځ په ښکاره دی. دا ولې؟ دا ځکه چې کله د منځ حکم راغی او منځ فرض شو نو په هغه وخت کې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې نو کفارو به حضور مبارک ته او صحابه کرامو ته به ډېر تکالیف رسول. مونږ او تاسو ته خو تیاره نوړی ملاو شوي ده، څه تکلیف راته نه دی را رسیدلی په دین اسلام باندې. ځکه زیاتر د مولین او عوام دی چې څه خبره راشي او مسله راشي وایي دا نشته، دغه بدعت دی، دغه کفر دی، دغه شرک دی. دا ولې په دې مسلې کې دا چون چورا ولې کوي؟ د دې دپاره چې د په دین اسلام کې درد نه دی لیدلی، تکالیف یې نه دي لیدلي. صحابه کرامو خو به عمل ځکه کو چې هغوی تکالیف لیدلي نو ځکه به هر عمل په خپل ځای باندې ادا کولو. نو د ماسپښین مونځ په دې وجه باندې په پټه دی او د مازدیګر د ورځې مونځ چې کله به صحابه کرام مانځه ته ولاړو او کفار به خبر شول نو کفار به راړل او صحابه کرام به یې وهل
او په حضور پاک مبارک باندې به ګندکی د پاسه اچوله، تکلیف به ورته رسو. نو حضور پاک مبارک د حرم شریف نه لاړو د یو صحابي کور ارقم ابن ارقم رضی الله عنه مبارک دغه کور ته لاړو. هغه ځای کفارو ته نو معلوم، نو په هغه ځای کې به د ماسپخین او د مازیګر منځونه دا به پټ کول. صحابه کرامو ته به فرمایلو کرت په مزیل ولای، حسنه کفارو ته پته ولګي او تکلیف را لراکی. او د ماخام او د ماسوتن او د سحر منځ وې د ماخام په وخت کې به حضور پاک مبارک صحابه کرامو ته فرمایل چې کرت په زور الولې ولی وای په دغه وخت کې کفار او مشرکین په شرابو کې اختدي، په نشو کې اختدي، مونږ ته یړو پام نشته، په زور باندې کرت ولای. او د ماسوتن او د سبعی منځ ولې په جهر ده. نو دا ځکه چې شراب و کفار اوسکل نو پاغه کې خو نشه ده، نو بیا به تر سحر پورې نشه پراتو. نو صحابه کرام به په ډاډه زړه باندې بالجهر کرت به په مانځ کې لوسته. نو حکم اوماغه دې زمونږ د پاره کوي سړی وای چې اوس خو د کافرونه څه تکلیف مونږ ته نشته، لہذا د ماسپخین او د مازیګر مونږ به بالجهر وو. نو نه، دغه طریقه د غلطه ده. حکم یو سم باقی دی اوماغه شانتي چې د ماسپخین او د مازیګر مونږ دی به دا په پټه وای، او دغه نور درې مونځونه د شپې دی به دا بالجهر وای. شپږم نمبر خبره، په دې منځ کې انسان په څلورو حالاتو باندې بدلیږي. ولاړوي بیا رکوع ته راشي، رکوع نه بیا سجدې ته لاړ شي، سجدې نه بیا په قاعدې باندې تحیات او تکین او سلام واړي. دا څلور حیات ولې په دې مانځ کې ضروری دي او انسان ولې بدلیږي را بدلیږي په مانځ کې؟ نو دا ځکه وای مومن بنده چې کله رب العالمین ته ودرېږي مانځ کې په ولاړ، نو دا به دا فکر کوي چې الله تا خدا سے مخلوق پیدا کړی دا چې همیشه تا ته په قیام وي، تر اخره پورې تا ته په قیام ولاړي. لکه دا اونې او بوټي، دا غټ غټ بوټي وګورئ، د الله مخلوق ته همیشه رب العالمین ته ولاړ او د رب العالمین ثنا او صفات بیانوي. نو همیشه ولاړ دی رب العالمین ته. نو خدای شکر ده چې همیشه درته نیمه ولاړ، د دغه تکلیف نه د خلاص کړی ما. نو خدای ذکر درته په مانځ کې قیام کوما چې د دغه نعمت شکر ادا شي. ادا کول خو مونږ او تاسو نشو، لیکن اظهار د شکر وکاو الله رب العزت ته چې خدای د دغه نه د خلاص کړی ما چې تمام عمر درته ولاړ وې. نو به مې بسکول کومنګ او تاسو رب العالمین بوټي پیدا کړی وې، سمویل شول سمکول شول، الله ته خو څوک داسې نشي ویل چې خدای دا بوټي دی ولې پیدا کړم. نو شکر د خدای چې د دغه نه د خلاص کړم او په دغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي. دویم نمبر رکوع ده. کله چې انسان رکوع ته ټیټ شي دی به دا فکر او سوچ بکوي چې شکر د خدای چې په هغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي، کوم مخلوق چې تا ته همیشه په رکوع وي. زناور ته وګورئ، زناور رب العالمین ته همیشه په رکوع دي. نو کومنګ او تاسو رب العالمین په زناورو کې پیدا کړي وي، نو چا خدای ته داسې ویلی شو چې خدای دې ولې دې په زناورو کې پیدا کم؟ نو انسان به دا سوچ او فکر کوي په رکوع کې چې خدای د دغه نعمت شکر ادا کوم چې زناور دې نیم پیدا کړي او همیشه درته د رکوع په حالت کې نه وي. نو د دغه شکر اظهار بکې رب العالمین. دریم نمبر سجده ده. کله چې انسان رب العالمین ته په سجدې باندې په مانځ کې پریوزي، دی به په سجده کې دا فکر کوي مونږ او تاسو په مانځ کې سبق نه پورا کوو، نو فکر او سوچ بسو کو رکوع سجده سو کوي، بس هغه ټونګې لکه د چرګې په شانتې ووي او د جماعت نه وځي او تختی. کله چې انسان په سجده باندې الله ته پریوزي دا فکر بکوي چې خدایا شکر ده چې په هغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي چې همیشه تا ته په سجده کې پراتی. دا بوټي تاسو وګورئ، دا واړه د کوم چې بوټي نشته دا جولخ وي، لکه هندوانه شوه، خټکی شو، خربوزه شوه او داسې دا تورۍ شوي، دا همیشه رب العالمین ته په سجدې باندې پرتی. نو خدای شکر ده چې په دغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي. خلقو بر باندې خپیم کې خوې ثواب براتم نه ملاوي ده، جنت براتم نه ملاوي ده. نو خدایا د دغه نعمت شکر ادا کولو لپاره یا رب تا ته سجده لګوم. نو دا شکر اظهار بکې. څلورم نمبر قاعده ده التحیات و تمنګوای. کله چې انسان په قاعده باندې کینی نو دا فکر بکئی چې خدای شکر ده چې په هغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي، کوم مخلوق چې تا ته همیشه په قاعده کې ناست. دا واړه واړه بوټي تاسو وګورئ،
دا کم د باټینګونو جوړ شو دا لوګانو شو دا ټول دا واړو واړو بوټي درخت دې ته پودا ویلې شي وړو بوټو ته اردو کې او غټو بوټو ته درخت ویلې شي دا واړو واړو بوټي تاسو وګورئ دا همیشه رب العالمین ته پکایدي دي التحیات شکل کې ناست نو خلق ته فائدہ ملي ټماټر 13 شو کوي لوګانم رو باسي لیکن نو ولا جنت شته او نو ولا ثواب شته نو خدای شکر ده چې په دغه مخلوق کې د نیم پیدا کړي نه جنت ملاويږي او نه ثواب ملاويږي نو شکر د خدای چې همیشه د په دغه حالت نه وساتلم نو د شکر اظهار رب العالمین ته دا تحیاتو کې وکي او ځین علما دا وایي چې کله حضور پاک مبارک د رب العالمین دیدار لاړ معراج لاړ نو د رب العالمین ملائکی اولی دي چې څه الله ته په قیام ولاړ دي څه رب العالمین ته په رکوع دي او څه رب العالمین ته په سجده دي او څه په قاعده دي نو حضور پاک مبارک په خپل امت باندې رحم وکړو او ډیر مهربان او رب العالمین په درگاه کې سوال کو الله د دې په عبادت باندې چې څومره ثوابونه مرتب دي خدای پاک دغه ثوابونه زما امت لا پکار دي عمر کم دی او ثوابونو ته زیات ضرورت ته رب العالمین د طرف نه جواب راځي محبوبا ستا په امت باندې می په مانځ کې سلور حیات فرض کل دی په مانځ کې سلور حالت باندې بدلیږي کم انسان چې ما ته ودرېږي مؤمن مسلمان په مانځ کې په ولاړه باندې دی ما ته قیام کوي نو څومره ملائکه چې ما ته په قیام باندې ولاړ دي او زما عبادت کوي او څومره ثوابونه چې د دغه عبادت هغه باندې مرتب دي وې دغه ټول ثوابونه بستا د امتی په عملنامه کې ولیک وې دغه شانستا امتی چې ما ته راټیټ شي او رکوع کې د مانځه په حالت کې وې څومره ملائکه چې ما ته د رکوع په حالت کې ولاړ دي او هغه عبادت کوي وې دغه ټول ملائکو مر ثواب دا بستا د امتی په عملنامه کې ولیکل شي دغه شانت سجده او دغه شانت قاعده رب العالمین دې زمونږ او تاسو د منځونو اصلاح کی نو د شپږو خبرو ته خیال کوئ ان شاء الله تعالی پر روان ورځ باندې به ان شاء الله د مانځ فرایض بیانېږي د وخت راځي نو سبا واوري سبا زده کوي تاسو ته وایي چې مونږه مونږ زده کوو د دې خبرو ته پوښتنه وکړه دا ولنه